خپل ریسټورانټ مالک شو ان شاء الله افتتاح به کیږي او ټول ته وینا ده کباب به فري ملاويږي په هغه ورځ باندې موږ به تاسو ته لوکیشن لیکو لوکیشن تاسو ټول به راځئ څومره نیو مسافر دي نوي مسافر دي ټول به راځئ په هغه لوکیشن افتتاح به کیږي د کامران د ریسټورانټ مزید برو ملګرو دا په دې درې ورونو کې یو ورور د کم نوم چې وقاص و دی یو ویډیو کړی و په هغې کې چې ویل چې آیا زه به هوټل یا داسې څه کولاومه نو دا هم د هغو کم د مرګ نه زه به دا ویم چې کله د پاکستان ته راتله نو هغه ټایم کې دیو هلته ویډیو جوړه کړې و بیا چې کله راله د دیو سره کومه پیښه چې د هغه رامخې ده شوه دا وخت که تاسو وګورئ ټوله سوشل میډیا ټول پښتانه هغه په دې په غم باندې دي چې په داسې کمې افسانې چې دي داسې کمې قصې چې دي موږ په کتابونو کې ویلي دي موږ چېرته اورېدلي دي چې په پلانکي ملک کې د پلانکي مذهب خلکو دا چل وکړو خو موږ وایي دا نه واورېدل چې یو سړی به مسلمان وي یو سړی به پښتون وي او هغه به راپاسي او داسې قسم هغه د ضد د وجې نه چې کوم دی داسې چلونه به کوي ډېر زیات چې کوم دی هغه پې موږ ټول ډېر زیات خفه یو حکومت چې کوم دی داسې ویلی کېږي کسان یې ګرفتار کړي هم دي خو حکومت له دا پکار ده چې داسې بھرپور سزا ولا ورکړي چې نور خلک د دې نه عبرت والي او سبا دپاره بیا داسې حرکت او داسې چلونه هغه څوک نه کوي ځکه دا ورېرونه چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب شوي وي خو یو ځل خو به خامخا د تره په کار باندې راتلی که نه خو تره هغه دغې ته ونه کاته او کم ځان یې هم تباه کړو او کم خپل ورور او کم ورېرونه چې دي هغه یې هم تباه کړه دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ